د طالبانو حکومت کې د القاعده مشرانو د شتون ادعا یا نړۍ بیا پر افغانستان برید ته پلمې لټوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د القاعده مشران په ښکاره د طالبانو په حکومت کې دندې ترسره کوي. دا د امریکایي لانګ وار ژورنال خپرونې د یوې مقالې سرلیک دی. لانګ وار ژورنال په خپله مقاله کې ادعا کړې چې د القاعده یو شمېر غړي د طالبانو د حکومت په مهمو او کلیدي څوکیو کې ګمارل شوي دي. په مقاله کې راغلي د طالبانو د کاپیسا او نورستان والیان د استخباراتو عمومي ریاست مرستیال او د دفاع وزارت د تعلیم او تربیې آمر د القاعده شبکې غړي دي. په مقاله کې راغلي د القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو جزئیات د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې په راپور کې هم چې د جون په 9 خپور شو راغلي دي. د طالبانو حکومت د لانګ وار ژورنال د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له القاعده سره د اړیکو په تړاو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې راپور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې راغلي چې طالبان پر القاعده سربیره د پاکستاني طالبانو له تحریک سره هم اړیکې پالي، خو طالبانو دا راپورونه یو اړخیز، نامتوازنه او له واقعیت لرې بللي دي. طالبانو تر دې وړاندې هم له القاعده سره اړیکې لرل رد کړي دي، خو د 2022 کال د جولای په 21 کابل کې د القاعده د مشر یمن الظواهري وژلو د طالبانو ژمنې تر سیوري لاندې راوستلې. شنونکي وایي غربیان په داسې ادعا وغواړي چې یو ځل بیا افغانستان بدنام او د یو بل برید لپاره پلمه پیدا کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.